د اختر درې ورځني اوربند او د سولې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ وروستۍ ناستې د سولې په ټپه درېدلي حالت ته یو ځل بیا هیلې راټوکولې دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې د اختر په ورځو کې د سولې مذاکراتي ټیمونه په خپلو کې یوې هوکړې ته رسېدلي چې د سولې په تړاو به خپلو ناستو ته دوام ورکوي تر څو د هېواد روان کړکېچ ته یو سیاسي حل ومومي. دواړو مذاکراتي پلاوي ځینې غړي په دوحه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د یوې مودې راوروسته وشوې په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوې او د کوچني اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلېدو باندې ټینګار وشو. وروسته له هغې چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایډن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تر سپټمبر میاشتې پورې وځنډوله، طالبانو یې په غبرګون کې د افغان حکومت له مذاکراتي پلاوي سره د سولې خبرې وځنډولې او دغه راز یې له همدې کبله د هر ډول رامنځته کیدونکي وضعیت پړه پر امریکا واچوله. بلخوا ځینې سرچینې وایي چې د سولې په بهیر کې د رامنځته شوي بنبست له منځه وړلو په پار د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي چې ښایي دواړه اړخونه به ژر په خپلو کې یوې هوکړې ته ورسیږي. دوی زیاتوي چې له سپټمبر میاشتې مخکې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل، له تورلیست څخه د طالب مشرانو د نومونو ایستل، د ترکیې کنفرانس او د سولې بهیر بیا پیل د دواړو لورو ترمنځ د بحث اساسي ټکي دي. د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو له ایستلو سره جوخت هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د سولې یوه نسبي هوکړه رامنځته او له دغې هوکړې مخکې ښایي 7,000 طالب زندانیان هم آزاد شي. زه فکر کوم چې د استانبول غونډه د جوړېدو لپاره دغه امکان شتون لري چې 7,000 زندانیان خوشي شي او استانبول غونډه جوړه شي که قطعي نه وي نسبي هوکړه هغلته ترسره شي او د افغانستان سولې په برخه کې لوی پرمختګ ده. د افغان سولې په تړاو د خوشبیني داسې مهال ده چې تېره شپه د اختر د 3 ورځني اوربند موده پای ته ورسېده او د راپورونو له مخې د هېواد په 18 ولایتونو کې جګړو او نښتو یو ځل بیا زور اخیستی دی.